ته به وینئ ته چې راسې هرې تعلیمي ادارې ته اول یو افیډیوټ چې دی په دې کالجونو کې او په پوهنتونونو کې په تا باندې ساین کړي چې ته به سیاست نه کوې ولې ما ته څوک دا نه وایي چې ته به تبلیغ نه کوې دا افیډیوټ ما زه نه اخیستل کړي چې ته به رایونډ ته نه ځې 10 ورځې تللی 20 ورځې تللی دلته ستا اکیډمیکس متاثره کېږي له ما دا افیډیوټ څوک نه اخلي چې ته به ان جي او ته نه ځې دا ډېر سرسري غوندې شیونه دي دا اکیډمیک هغه چې دی هغه خرابوي که نه دا نه وایي څوک دا ما ته څوک نه وایي چې ته به کرکټ نه کوې دا ما ته څوک نه وایي چې ته به تاش نه کوې بل داسې شی به نه کوې ما ته وایي ته به سیاست نه کوې او دا موږ سره منو خلک روان او دا ډېره زیات سلیبریټ کېږي دا خبره چې سیاست ستا د بې ایجوکیشنه پس ستا هغه دی خو دا کرکټ ولې زما د ایجوکیشنه پس نه دی تبلیغ ولې نه دی بل داسې یو کار ولې نه دی کنډي کرش ګیم ولې نه دی موبایل ولې نه دی خو سیاست دی هغه ځکه دی چې له یوازینی شی چې ریاست ورڅخه خطره محسوسوي هغه سیاست دی او یوازینی شی چې خلک د جبر او استبداد څخه ایستلی سي خلک د تاریخ په اوږدو کې پرمختګ ته وړلی سي هغه سیاست دی دا یوازینۍ لار ده له محکومو خلکو سره خلک هغه څوک چې واک یې په لاس کې نه وي بېواکه خلک د بېواکه خلکو یوازینۍ سهاره چې د هغه سیاست دی او په دې باندې په پاکستان کې مکمل طور پابندي ده په تعلیمي ادارو کې اسیم پابندي دور باندې پاکستانی اسټبلیشمنٹ ملیټري یوازې پولیټکس نه دا وخت مایکرو مینجمنټ کې د پولیټکس ملک کې هم په تعلیمي ادارو کې د اکیډمیکس او د پولیټکس د دواړو مایکرو مینجمنټ کوي کوم څه به په کلاس کې ټیچ کېږي او څه به نه ټیچ کېږي دا به پاکستانی فوج ډیسایډ کوي کم کتاب به ټیچ کېږي او کم به نه ټیچ کېږي دا به پاکستانی فوج پر څه به ریسرچ کېږي او پر څه باندې به نه کېږي کومه موضوع چې دا هغه جایزه ده روا ده او کومه ناجایزه او ناروا ده دا به فوج ډیسایډ کوي سیکورټایزیشن اف کیمپس د دا وخت تر ټولو لویه مسله ده په ټول ملک بالخصوص په بلوچستان پښتونخوا او سند کې په دې محکومو قومونو کې په دې وړو صوبو کې د کیمپسز یو ډېر بدترین سیکورټایزیشن روان دی او دغه سیکورټایزیشن